د پکتیکا د پیښو پر وړاندې د مبارزې او آمادګۍ ریاست له لوري په یو شمېر ولسوالیو کې د وروستیو ورښتونو له امله زیانمن شوو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ترسره شوه. د پیښو پر وړاندې د مبارزې او آمادګۍ رئیس حاجي قاري عبدالهادي وویل دغه مرسته یې د اورګون، نکې، ګیان او زیړک ولسوالیو پر 9 هغو کورنیو وویشله چې د مالی زیانونو ترڅنګ پکې 2 کورنیو ته ځاني زیان هم اوښتی و. د حوادثو د ریاست له طریقه څخه سروې وشوه، لکه په نکه و، په ګیانو، په زیړکو، اورګون، پیرکوټي، په دغه ساحو کې سروې وشوله، دقیقه سروې. نو تقریبا 9 کورنۍ وې چې دغه ته اوس د دغه متضررین کسانو ته د حوادثو د طریقه څخه او د 8,000 افغانیو شاوخوا کې مرسته ترسره کیږي او په هغه کې 3 ګونې اوړه دي، 1 ګونۍ غنم دي او 2 صندوقان دي او 3 کمپلي دي، 4 دانې څراغان دي. قاري عبدالهادي همدارنګه زیاتوي چې د یاد ولایت په نورو ولسوالیو کې هم په ځانګړي ډول د وروستیو ورښتونو له امله د زیان لیدونکو کورنیو سروې روانه ده. ځینو ته یې د مرستو د ویش لړۍ پیل شوې او له یو شمېر نورو سره به د دولت او مؤسساتو له لوري اړینې مرستې ترسره شي. د یادو مرستو ترلاسه کوونکي وایي چې د وروستیو ورښتونو له امله ورته زیات مالی زیانونه اوښتي دي. دوی همدارنګه زیاتوي چې سیلابونو او ورښتونو یې کورونه نړولي، دولت او مؤسسات باید د دوی د کورونو په بیا رغولو کې ورسره مرسته وکړي. کور به ړنګ شو، مطلب بزوان غټ مت شو، خښلی داسې خښلی چې څه مرسته که ما کې هغه که وکړو بلي زړوک ولسوالۍ کې کمباله وې، دا مواد دغه وي، دا بشکې مشکې دا یې وکړه. بیا له ولایت راغلي، په ولایت کې بیا هغوی کوم ته اوړه دي، بجلی دي، ګراد او چای دی، دا که ما کې بیا وکړو. ما خپل دیوال 86 متره دیوال لنډ شوی ده. چې د مرستې موږ ته خو بسنه نه کوي، د مرستې بسنه راکوي. موږ ته 3 ګونې اوړه راکړي دي، 1 بوجۍ غنم دي، دا 2 کمبلي دي، دا 4 دانې څراغونه دي. موږ باید موږ سره سمې مرستې وشي، سمې هغه وشي، موږ خپل کورونه بیا ورغوو. د ټول هغه خلک دي چې دوی ته په د برانه کې څه صدمه رسېدلې ده، پوه شوې، تاوانونه ورته رسېدلي دي او اسلامي امارت بیا خیر دی چې د خپل واس مطابق د مصر سره همکاري وکړه او غواړي چې ښار نرم وکړو چې په واس کې ورسي، ځکه چې دغه خلک ډېر غریبون دي او نړیوالو ته هم ووایي چې د مصر مرسته وکړو. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو سختو ورښتونو له امله د هیواد ډیری ولایتونو ترڅنګ د پکتیکا په ځینو ولسوالیو کې هم خلکو ته زیات مالی زیانونه واوښتل. د خلکو کورونه یې ونړول او په زیاته اندازه کرنیزه ځمکه او کښتونه یې له منځه یوړل چې له امله یې کروندګرو ته زیات مالی زیانونه واړول.